یوټیوب په نن سبا دور کې یو ښه پرافیټیبل آنلاین بزنس ده. که چیرې تاسې په صحیح طریقې سره پر یوټیوب باندې کار سټارټ کړو، تاسو به وکولی سئ چې هره میاشت له یوټیوب څخه زرګونه ډالر عاید ترلاسه کړئ. دا مستر بیست د نوموړي په کال 2024 کې له یوټیوب څخه 600 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړل. هغه سیمپل ویډیو جوړوي او بیا یې پر یوټیوب باندې اپلوډ کوي. دا یوازې د مستر بیست کیسه نه ده، بلکې انلیمیټډ اشخاص له همدې طریقې څخه استفاده کوي او له یوټیوب څخه زرګونه ډالر عاید ترلاسه کوي. که چیرې تاسې هم پر یوټیوب باندې کار پیل کړئ، تاسو به وکولی سئ چې دومره پیسې ترلاسه کړئ تر څو ستاسو د روزمره ژوند مصارفو دپاره بسنه وکړي. اوس به ستاسو ذهن ته دا پوښتنه راځي چې څرنګه کولی سو یوټیوب چینل سټارټ کړو، څرنګه کولی سو یوټیوب چینل پر مخ یوسو. آیا داسې څوک شته چې موږ ته لارښوونه وکړي؟ داسې شخص به څوک وي تر څو یې موږ فالو کړو او د یاد شخص په مرستې وکولی سو په دې ډګر کې بریالي شو. السلام علیکم. پر یو ویډیو کې تاسو څخه راغلاست وایم. زه بریالی احساس یم. ګرانو دوستانو، لکه څرنګه چې په پیل کې تاسو ته د یوټیوب یادونه وشوه او تاسو وپوهېدئ چې په نن سبا دور کې خلک له یوټیوب څخه څومره عاید ترلاسه کوي، نو پر همدې لړۍ کې موږ هم پلان لرو چې د یوټیوب په نوم یو بشپړ کورس تاسو ته اپلوډ کړو. که چیرې تاسې ورسره مینه او علاقه لرئ او غواړئ یوټیوب باندې کار سټارټ کړئ، نو دا ویډیو خاص ستاسو دپاره ده. خو مګر مخکې له دې چې د ویډیو پر همدې مین ټاپک باندې پیل وکړو، تاسو دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او د کمنټ په برخه کې یو ښه کمنټ وکړئ تر څو ستاسو په مرسته دغه ویډیو ریکمنډ شي هغو اشخاصو ته چې غواړي پر یوټیوب باندې کار سټارټ کړي. اوس دوستانو راځو چې زموږ په کورس کې څه شی شامل دي او تاسو به ورڅخه څه شی زده کړئ. دغه کورس دوستانو 2 برخې لري. لومړی بیسیک. په بیسیک کې به موږ زده کوو چې څرنګه کولی سو یوټیوب چینل جوړ کړو، څرنګه کولی سو یوټیوب دپاره ویډیو جوړه کړو، څرنګه کولی سو د یوټیوب دپاره تمنیل جوړ کړو، څرنګه کولی سو په صحیح طریقې سره ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کړو. او په ایډوانس لیول کې به موږ زده کوو د ای آی په مرسته دغه هر څه به موږ ترسره کوو او بیا یې په یوټیوب باندې اپلوډ کوو او دې ته ویل کیږي یوټیوب اټومیشن، یعنې نه مخ نه اواز ای آی ویډیو، دې ته ویل کیږي یوټیوب اټومیشن. موږ به په ایډوانس لیول کې پر ای آی باندې کار کوو او د ای آی په مرسته به ویډیو جوړو او بیا یې پر یوټیوب باندې اپلوډ کوو. خو مخکې موږ په بیسیک باندې کار کوو، ځکه که چیرې یو زده کوونکی د لومړي صنف په ریاضي باندې پوه نشي، هغه ته د دوهم صنف ریاضي اهمیت نه لري او که هغه هر څومره هڅه هم وکړي نو هغه به ورباندې پوه نشي. نو که چیرې تاسو د ای آی په مرسته ویډیو جوړه کړئ او بیا ونشئ کولی چې دغه ویډیو په صحیح طریقې سره اپلوډ کړئ، نو تاسو بیا هم نشئ کولی چې په دې ډګر کې بریالي سئ. نو ځکه موږ لومړی فوکس په بیسیک لیول باندې کوو تر څو تاسو وپوهیږئ چې د یوټیوب رولز څه دي، څرنګه باید یوټیوب ته ویډیو اپلوډ شي، څرنګه باید یو یوټیوب چینل مسلسل ډول باندې پر مخ یوسو. نو دا به دوستانو موږ په بیسیک کې زده کوو، ځکه چې بیسیک ډېر مهم ده او موږ زیات فوکس په بیسیک لیول باندې کوو. اوس نو دوستانو که تاسو سره کومه پوښتنه وختنه وي د هغې اړوند نظرونه هم راسره کمنټ کې شریک کړئ. همدارنګه د ټلیګرام چینل د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده، هلته هم راسره ګډون وکړئ. وخت ناوخت ځینې معلومات موږ هلته هم شریکوو، تاسو به ورڅخه برخمن سئ او اړوند معلومات به ترلاسه کړئ. دا و دوستانو چې څرنګه کولی سو د یوټیوب چینل بشپړ کورس ترلاسه کړو. که چیرې مینوال یاست همدا چینل سبسکرایب کړئ او راتلونکي ویډیو ته منتظر یاست. د کورس پیل به انشاءالله په څو راتلونکو ورځو کې پیل سي او تاسو ته به دغه ویډیو په مسلسل ډول باندې وړاندې سي، لکه څرنګه چې د فیسبوک مونټایزیشن کورس وړاندې سو، همدارنګه کریپټو اړوند کورسونه تاسو ته وړاندې سول. په همدې ترتیب به دغه کورس هم زموږ چینل څخه تاسو ته په ښه خورا درنښت سره وړاندې سي. که چیرې مینوال یاست نو همدا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او د خپلو نورو ملګرو سره د چینل لینک هم شریک کړئ تر څو ورڅخه برخمن سي او وکولی سي په دې کورس کې له موږ سره ګډون وکړي. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.